ډېر د خوشحالۍ سوکالۍ او ابادۍ خبر دا چې ولسمشر غني نن د کابل په سړوبي ولسوالۍ کې څه وکړل د نورو جزئیات لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې په هر څه خبر شي. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. ولسمشر غني د کاسا زر پروژې عملي کارونه د پیل ډبره کېښود. ولسمشر محمد اشرف غني نن د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبرې په ایښودو سره د دې پروژې عملي چارې پیل کړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په دې اړه خپاره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني نن تر غرمې وړاندې د کابل سړوبي ولسوالۍ ته لاړ او د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبرې په ایښودو سره د یادې پروژې عملي کار پرانیست. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا تر دې وړاندې ویلي وه چې ولسمشر غني به نن د کاسا پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړي او د یادې پروژې عملي کارونه به رسما پرانیسي. نوموړي په دې اړه خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان اقتصادي تعاملات او له مرکزي اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا د لیږد لومړی دهلیز شاهد وي. کاسا له تاجکستان او قرغیزستان څخه د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې د برېښنا د لیږد پروژې ته ویل کېږي چې د افغانستان بشپړ ولایتونو کې تېرېږي. د دې پروژې له لارې به سویلي اسیا ته د مرکزي اسیا 14 میګاواټه برېښنا ولېږدول شي چې افغانستان ته به 300 میګاواټه برېښنا کلني ټرانزیټ حق او دغه راز به له دې درکه هر کال له 40 څخه تر 45 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې.